دا په کومه ورځ باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي، دا په کومه ورځ باندې؟ په دې ورځ طبیعت ټیک سار. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورغی عائشې ته وی عائشې نن خدا سے معلومیږي چې رسول الله مبارک مزاج ټیک دی ویو، او سار وختي جمع ولاړه وه، نو په خپله را پاڅېده او پرده داسې اخوا کړه. دې قوم ته وکتل، قوم دا خیال و دا سوره د خو نور وته، نو قوم چې وکتل نبی علیه السلام ته نو خوشحاله شو. هغې وی ګنې روزي وی قریب و چې دا ټول صفونه مات شوي و، مونځ ګډوډ شوي وي، دومره ورته صحابه خوشحاله شو. او صحابه وی چې مونږ ورته وکتل دا مخ مبارک یې داسې ښکارېده لکه د قرآن د پاڼې په شان ښایسته ښکلی. خو رسول الله مبارک خو پوه شو، ابوبکر هم وروستو کېده چې دا انتشار به جوړ شي، جمع خرابه شي، نو پرده یې وغورځوله او لاس مبارک یې وړقو چې خپل مونځ کوي کور ته ننوت. چې منځو شو ابوبکر صدیق ورغی عایشې صدیقې له وی عایشې رسول الله مبارک ولکه نن چې طبیعت ټیکي وی او نن ښه دی شکر. نو ابوبکر ته بیا تپوس وکړ، دوه ښځې وې، یو د مدینې نه لږه بار وه، یو مدینه کې وه. وی الله رسول صاحب طبیعت نن ښه دی؟ وی زه ښه یم الحمدلله نه. نو وی که اجازت یې زه به بلې بیبي له لاړه شم. وی لاړ شه. حضرت علی راووته، نو صحابو ته تپوس وکړ علي کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر مبارک څنګه و سار؟ وی اصبح بحمد الله بارئا، نن ته الحمدلله نن ښه دی طبیعت یې برابر. دغه ورځ باندې طبیعت ټیک ټاک و او ناګانه طبیعت یې بګړاو شو. حضرت عائشہ صدیقه فرمایي زما سینې ته ډډه والې وه، سر مبارک یې زما د سینې او زما د زنې د منځ کې پروت و، او طبیعت یې ډېر زیات تکلیف و، کله به سر لاندې کو او کله به سر مبارک بره کو، او د یو سرمن یو لوټګی و هغه د اوبو وه، هغې کې به یې لاس مبارک کېښوده په ځان به یې راښکو. ان للموت سکرات، مې د الله رسوله بیماري سخته ده. او عایشې دې وجې نه سخته ده چې ثواب ډبل دی، اجر زیات دی، او چې سبا نورو خلکو له هم تسلي شي. مرګ نه مخکې بیماري تبه وه، وجود خوټ کېده داسې. بهر کې ما سینې ته ډډه والې وه، او دې کې زما رور راغی عبدالرحمن، بیده سواک و لاس کې ورسره مسواک و. نو رسول الله مبارک داسې په شوق ورته وکتل. زه پوه شوم مې الله رسوله مسواک ته هم زړه کېږي. وی سر مبارک یې وړقو چې و، نو ما هغه مسواک د هغه نه راواغېست، نو لږ کلک و. مې الله رسوله نرم یې کړم؟ وی فرمایل چې او. نو ما خپله خوله کې پې غاښونه کېښودل او پوس مې کړ، رسول الله مبارک له مې ورکړ. وی داسې مسواک یې ومږه ښکلې، دومره ښایسته مسواک یې چې ته نه ومږلې، بیا یې ما له راکړه. نو عایشه بیبي وایي وی زر ما ومږه چې د رسول الله مبارک د خولې مبارکې لاړې ورپورې دي. وی زه هغه بختوره ښځه یم چې اخر وخت کې زموږ د رسول الله مبارک لاړې خدای یو ځای کړي. دې دوران کې سیوطي لیکلي په خصائص کبرا کې جبریل علیه السلام اجازت وغوښته، دا هغه لیکلي. عایشې جبریل راغی، جبریل علیه السلام ورته وایي ما سره یو فرشته راغلې ده چې هغه اسمان نه په لومړي ځل راغلې ده، دې نه مخکې هغه اسمان نه نه ده راغلې، اجازت غواړي. وایي داخل دې شي، هم داخل شو. فرشته ورته وایي چې زه خو راغلی یم، الله تعالی اختیار درکړی دی د دنیا ژوند دې خوښ دی که الله له ځئ، دنیا دې خوښه ده که الله ملاقات دې خوښ دی. اوس پیغمبر له دا یو قانون دی چې الله پیغمبر له د مرګ وخت اختیار ورکوي، دا د هغې یو عزت دی. نور پیغمبر ته چې وایي خدای له ځئ که دنیا، پیغمبر په دنیا بیا څه کوي؟ نو رسول الله مبارک حضرت جبریل ته داسې نیغ وکتل، د مشورې په توګه، ملګری دی که داسې ورته یې وکتل.
نو جبريل علیہ السلام ورته وایي چې اختیار خو تعالی الله درکو، ان الله يتشوق الى لقائك، خدای پاک ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی. نو اوس خو غد خپله نو رسول الله مبارک فرمایل اللهم الرفیق الاعلى، الله ته زما لوی ملګری وي. د پوه شم چې اختیار میلاو شو، مونږ یې وخت نه کړو او الله یې خوښ کړو. او فرشتې دوی امضي لامرک، کار دې چالو کا. عائشہ بی بی فرمائی نور پوی نه شم، دا نیم آیات یې ولوستل، اشهد ان لا اله الا الله ان للموت سکرات. هذا قلت مبارك اسمان توجيتك اللهم رفيق الأعلى، اللهم على الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذا قلت مبارك توجيتك يو خوشبو بمحسوسة نور پوي نشو، لاس مبارك يخكتك روح لا صحابو ته چې پته ولګېده بس صحابو باندې هیبت شو. حضرت علي بېهوشه شو او بېهوشه دی. حضرت عثمان رضی الله عنه چاړه شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دماغ ودانګ او توره واغشتو، جمعات کې ودرېد. وی منافقان وی چې رسول الله مبارک وفات شوی دی، هغه وفات نه دی، د الله ملاقات له تللی دی، لکه څنګه چې موسی علیه السلام کوه طور ته د الله ملاقات له تللی و. او راضي به کم منافقین چې وایي چې د رسول الله مبارک وفات دی، زما په دې توره به دې سر وایي. که چا نه مې واورېدل چې رسول الله مبارک وفات دی، زه پوه شه زما توره پوه شه. یا غږ نه کوه، هلته جاړي خلک، هلته جاړي، هلته جاړي. حضرت ابوبکر صدیق پس اطلاع لاړه، راغی چې راغی نیغ په رسول الله مبارک کوټې ته ننوت. یو صادر په حضرت جبریل اچولی و، صادر یې اوچت کړ، اوچت یې کړ، رسول الله مبارک باندې ور پرېوت، ښکلی کړ. وصفية وخليلة طبت حيا وميتا. إذا ما أخوك مرقري، إذا ما أخوك دوستا فجنس أخوك ومرس غشته وهي نبوتك تغنو بتندي ماني أخوك او بار روت. دا د ګل ورځ وه، تقریبا 10 بجې ټیم و. بار چې راووته نو عمر ته ویې کښېنه، هغه نه کښېناستی ده، هلته محراب کې ودرېده، اعلان یې وکړو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ته څوک د پیغمبر علیه السلام عبادت کوي، هغه وفات شوی دی. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. څوک د خدای عبادت کوي نو خدای ژوندی دی، نه مري. او بیا د آیات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يا نبي كريم محمد صلى الله عليه وسلم الله رسول دی، هغه نه مخکې ډېر رسولان تللي دي، دی به مري. که دی وفات شو تاسو به په پوند واپس ځئ کفر ته،
بس خلق پوه شو صحابه هدایت خو مخکې نه نازلو موږ به مانځه کې لوستو خو ير شوی مو بس ټولو خلقو هدایت په خولې لګیا دی وایي زمانو لوی صدمه وه لږه نه وړه نه حضرت انس وایي په کومه ورځ چې رسول الله مبارک مدینې ته راغی هر شی روښانه و او په کومه ورځ چې رسول الله مبارک دنیا نه لاړ زموږ لاسونه لا د هغه د قبر په خاورو کې لید پید و چې هر څه تیارو بیا هغه رڼا نه وه کومه رڼا چې به موږ لیده دغه ورځ هم تېره شوه ځکه جنازه به دوه دریو کسانو کوله چاوې مدینې مقبرې ته قبرستان ته وړو چاوې شام ته وړو حضرت ابوبکر صدیق وایي ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي چې کوم ځای خدای پیغمبر نڅا وویسته دغه ځای وله خدای خوښ کړي همدلته یې دفن کوو نو هغه ځای نه بستره مبارکه اخوا کړه هلته یې وله قبر وکړ او د چهارشنبې شپې ته دفن شو ځکه دوه درې کسه به تلل او جنازه به کول آخري جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړې غسل ولا حضرت عباس ورکړی دی تریو دا غزوې د قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا ورسره و انصارو کې یو کس ورسره و دی ولا غسل ورکړی دی غسل یې چې ورکاو وی جامې ته لرې کو غسل ورکو که سره د جامو ورکو یو غیبي اواز د کوټې د ګوټ نه راغی چې رسول الله مبارک به د جامو سره لمبه وی جامې به نه لرکوی یا چې کله دفن شو چهارشنبې په شپه حضرت انس وایي موږ سه خاورې واړولې بار روان و چاریان یې را سره وې حضرت فاطمه ولاړه وه موږ لار کې ولاړه وه ما ته ویې نه څه خوند دی درکړه ډېره مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې موږ غږ نه کوو زما وروڼو موږ له دا لوی درس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پې روښانه شو اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی الله پہ ډېره لویه ګمراهي ختمه کړه لویه تیاره پې رب العالمین ختمه کړه او بیا چې کله د هغې د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان ته وبلل ولاړ 63 کالو په عمر کې دغه رنګې موږ به یو ځل د دنیا نه ځو رسول الله مبارک نه خو الله لوی کار واغېست هغه صحابو نه خو الله ډېر لوی کار واغېست موږ به څه کوو موږ نه به څه کېږي ای دنیا نه لاړل موږ له به سفارش کوي انشاءالله الله دې هغې سره موږ حوض کوثر په غاړه باندې ملګري کړي موږ به د الله نه دا سوال کوو چې د هغه غرولې شوي دین الله زموږ نصیب کړي په دغه دین الله زموږ ژوند او زموږ مرګ نصیب وګرځولی کړي او د هغې د سنتو الله پاک زموږ اتباع او تابعداري نصیب کړي الله رسول الله مبارک زموږ دپاره یو ښه پیش خیمه ثابته کړي الله د هغه په دین زموږ مرګ نصیب کړي زموږ ژوند نصیب کړي الله ګمراهۍ نه وساتي الله د کفر نه وساتي خاتمه مو بالایمان کې الله د رسول الله مبارک ته مبارک لاس د حوض کوثر او زموږ نصیب کړي الله د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر او زموږ نصیب الله د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر او زموږ نصیب کړي د هغې دین خدای زموږ د بچو زموږ د نسو نصیب کړي خدای چې څومره مریضان دې شفا والا ورکړي څومره قرضداران دې قرضونه اخلاص کړي زموږ د حلال رزق نصیب کړي او خدای پاک دا ټوله جمع خوشحاله کړي خدای دې دین او دنیا دواړه د برکت کړي بچي کامیاب کړي چې اولاد دې خدای نارینه اولاد والا ورکړي د چا څه خوشحالی وي خدای زموږ خوشحالی زموږ نصیب کړي او خدای د مخلوق د شر د ګوڼ د شر د فتنو د دواړو جهانونو هم په امن کړي استاد برحمتک یا